ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په فایل مینو کې تقریبا په سویچ ټو ملټي یوزر موډ باندې خبرې کوو. دغه نه بره چې دی دا کم کمانډونه چې ګورئ تاسو په دې باندې موږ کار کړی و. بیک اپ څنګه اخیستل کېږي، کمپني فایل څنګه کلوز کېږي، سیکنډ کمپني څنګه خلاصېږي. نو سویچ ټو ملټي یوزر موډ موږ دې دپاره استعمالوو که چیرې موږ د خپل کمپني فایل نه دی دا غواړو خپل په لوکل ایریا نیټورک باندې شیر کو او د هغه نه وروسته همزمان د یو نه زیات کسان وشي کولی د دې کمپني فایل څخه د ډیټا انټري لپاره استفاده وکړي. نو دا بعضې شرایط او بعضې کرایټیریا لري چې هغه باید موږ آماده کړو. د هغه نه بعد بیا موږ څه کوو، کویک بوکس پروګرام ملټي یوزر موډ ته بدلو. که چیرې زموږ کویک بوکس پروګرام شیر هم اوسي او موږ په ملټي یوزر موډ کې نه اوسو نو نور کسان نشي کولی، نور همکاران زموږ په دفتر کې نشي کولی چې د کویک بوکس دغه کم اصلي کمپني فایل دی دغه څخه استفاده وکړي او هغه ته لاګین شي او ډیټا انټر پکې وکړي. نو زه راځم څه چل کومه د ده هغه تخنیکي مسایل تاسو ته تشریح کوم، په هغه وضاحت در کوم چې څنګه باید موږ خپل دغه کمپیوټر یا د کویک بوکس کمپني فایل چې دی ملټي یوزر موډ د تطبیق کولو نه مخکې دې دپاره آماده کړو. راځم پرې تاسو ته کار کوم. څه چل کوم، ورډ پروګرام خلاصوم. نو دلته بلینک ډاکومنټ اخلم. دا د ورډ پروګرام ما سره خلاص شو. دلته راځم لیکم چې preparing QuickBooks company file for using in multi-user mode. دا عنوان شو. نو که چیرې موږ غواړو چې کویک بوکس پروګرام ملټي یوزر موډ کې استعمال کړو، د ده لپاره باید موږ تاسو شی وکړو. اوله خبره دا ده چې باید موږ تاسو لین نیټورک ولرو. چې شی ولرو؟ لوکل ایریا نیټورک باید ولرو، یعنې شبکې محلي موږ ورته وایو، دا باید ولرو. بله خبره دا ده چې all PCs using QuickBooks must have unique IP address. کوم کمپیوټران چې غواړي د کویک بوکس کمپني فایل څخه استفاده وکړي نو د هغوی ټولې کمپیوټرې باید مشخص IP ادرس ولري. تاسو پوه شئ په خبر باندې. بل must have installed QuickBooks. په دې کمپیوټرونو کې باید موږ تاسو کویک بوکس پروګرام انسټال تیار ولرو تر څو دوی وشي کولی د دې کمپني فایل څخه په خپل کمپیوټر کې استفاده وکړي. لکه څنګه ګورئ، زه دلته راغلم لاندې، راځم دلته یو ټکس باکس رسموم. یو ټکس باکس اخلم، ډرا ټکس باکس دا مې واغستو. دا ټکس باکس مې دلته رسم او د دې په منځ کې زه راځم یو سمبول انزرټ کوم. سمبول نه مې هدف دا دی چې یو د کمپیوټر عکس انزرټ کوم. دلته راغلم، چې شته ویب ډنګس ته راځم. دلته موږ سره یو بخش دی ویب ډنګس په نامه، دې باندې مې کلیک وکړو. نو دلته وګورئ ما سره ډېر ښایسته د کمپیوټر سمبولونه شته دي. یو کمپیوټر دلته څه کوم، زه انزرټ کوم. دا کمپیوټر دی، ډیسکټاپ کمپیوټر دی، انزرټ مې کړ. د دې دغه سایز هم زیاتوم چې داسې معلوم شي موږ ته چې دا کمپیوټر دی. دا یو کمپیوټر شو موږ سره. او د دې ټکس باکس دغه
آوټلاین نو آوټلاین اخلم فل دی یو کمپیوټر دا شو ما سره په دې لاین کلیک کوم او یو بل کاپی وباسم یو کمپیوټر دلته دی ما سره بیا مې کنټرول شفت ونیو چې دغه بل کاپی چې دی منظم انلاین دی بل سره راوړي یو کاپی مې دلته راوړله او یو دانه کاپی بلم دې ځینې اخلم دلته یې راوړم لاندې اوس فکر وکړئ چې دا زمونږ سرور دی راځم بیا انزرټ ته ټیکسټ باکس ته راځم دغه چې دی زمونږ مین سرور دی لیکم چې کویک بوکس مین سرور دا په دې معنی چې زمونږ هغه اصلي کمپنی فایل دلته سٹور شوی ده چیرته سٹور شوی په همدغه ځای کې سٹور شوی ده دا اوس چې موږ لګیاستو کار کوو دلته سٹور شوی ده دلته پرته ده موږ سره نو اوس چې زه غواړم دا شیر کړمه نو زما کمپیوټر باید کنیکټډ ټو لوکل ایریا نیټورک اوسي and must have unique یا specific IP address زما کمپیوټر باید دغه خصوصیات یا دغه اپشن ولري راځم څه چل کوم دغه د ټیکسټ باکس آوټلاین هم لري کوم شیپ آوټلاین نو آوټلاین اخلم ورته دا نور کمپیوټر باید کوم خصوصیت ولري همدا ټیکسټ باکس کنټرول نیسم کاپی دلته هم راوړم یو کاپی دلته هم راوړم یو کاپی دلته هم راوړم فل کې ورته نو فل اخلم دې بلم فل کې نو فل اخلم ورته دې بل ټیکسټ باکس هم فل کې نو فل اخلم دلته چې دی فقط دغه یو اپشن باید ولري زموږ ستاسو کمپیوټر باید لوکل ایریا نیټورک سره دی وصل وسی د دې ترڅنګ چې دی باید یو مشخص آی پی ادرس ولري دا نورم په همدغه شکل باندې څه کوم د همدې یو کاپي دلته هم راوړم او د دې یو کاپي دلته راوړم بس خبره خلاص دا کمپیوټر باید هم زمونږ شبکې محلي سره وصل وسی دا هم باید وصل وسی دا هم باید وصل وسی داسې نه چې وایډ ایریا نیټورک کې اوسو یو کمپیوټر زمونږ په کابل کې اوسي بل په لغمان کې اوسي نه نه داسې نه ټول باید محلي شبکې کې یو دفتر کې اوسي که چیرې بیا داسې تاسو غواړئ چې په وین کې تاسو خپل کمپنی فایل اکسس کوئ بیا دغه سرور نه دی دا باید آنلاین شي هغه باندې بیا جدا نور مصارفات راځي خو د هغه نه بیا تاسو کویک بوکس آنلاین استفاده کوئ ښه دی نو زه څه چل کوم راځم په دې تاسو ته عملي کار کوم نو زه ګورم چې اول خو زمونږ دا کمپیوټر چې دی زما دا کمپیوټر دا اوس تاسو وګورئ زمونږ د نیټورک سره وصل دی د وای فای سره وصل دی یعنې که چیرې زه غواړم چې د دې کمپیوټرونو په منځ کې کنیکټیویټي یا نیټورک جوړ کړمه چې دوی یو بل سره وصل اوسي دا په دوه طریقو باندې زه کولی شم ام په وایر کولی شم ام په وایرلیس یې کولی شم وایر په دې معنی چې دلته یو سویچ کړم دغه ځای کې دې ځای کې یو سویچ کړم دې سویچ نه یو کیبل دلته هم راوړم یو کیبل دلته هم راوړم یو کیبل دلته هم راوړم یو کیبل دلته راوړم نو دا به یو بل سره څه شي وصل به شي وایر د طریق نه کیبل د طریق نه او کولی شم د وای فای د طریق نه دا هم وکړم انټرنیټ ما سره شته دی انټرنیټ کیبل اخلم په وای فای راوټر کې وایرلیس راوټر چې په هغه کې لګوم فکر وکړه دام لیپټاپ دی دام لیپټاپ دی دام لیپټاپ دی دام لیپټاپ دی اوس چې دی د ډیسکټاپ کمپیوټرونو وخت تېر شوی ټول هر ځای کې چې تاسو وګورئ لیپټاپ کمپیوټر نه دی نو دا خپله چې دی د وای فای د طریق نه دا لیپټاپونه ستا کولی شي لکه زما دا کمپیوټر چې اوس وصل دی ګورئ د وای فای سره ځان وصل کړي او د هغه د خدماتو څخه څه وکړي استفاده وکړي
که چیرې ستاسو ډیسکټاپ کمپیوټر مشکل نه لري ډیسکټاپ کمپیوټرونه تاسو هم وای فای کولی شي ښه یو دانه وړه غونډه یوزبي ده بازار کې خرڅېږي په نوم د وایرلیس یوزبي اډاپټر هغه به واخلئ د دې ډیسکټاپ کمپیوټر په سی پی او کې هغه یوزبي پورټ کې ولګوئ د ده او د ده نو دا به لکه د لپټاپ غوندې سیستم به وای فای شي تاسو کولی شئ د وایرلیس راوټر سره وصل کړئ نو بیا چې کله وصل شو د هغه لین یا د لوکل ایریا د نیټورک د خدماتو نه دوی کولی شي استفاده وکړي نو کله چې ستاسو کمپیوټر د وای فای سره لوکل یو بل سره وصل شو بل کار دا ده چې دوی ته باید موږ تاسو څه وکړو آی پی ادرس ورکړو آی پی ادرس باید یونیک اوسي یونیک په دې معنی چې تکرار نه اوسي مثلا دته ما لس آی پی ادرس ورکړو خو دته اوس نشم کولی چې لس آی پی ادرس درته ورکړم یا درته دا باید یونیک اوسي لس یا لس آی پی ادرس درته ورکړو لس یولس آی پی ادرس درته ورکړه لس 12 آی پی ادرس درته ورکړه لس 13 آی پی ادرس درته ورکړه یو بل شرط هم لري هغه شرط ما نه له یاده ووتو هغه دا دی چې دا کوم آی پی ادرس چې موږ ورکوو یا اساین کوو د کمپیوټرونو ته must be from same class دغه آی پی ادرسونه باید زموږ ستاسو د یو کلاس څخه اوسي متفاوته کلاس باید نه اوسي چې شی اوسي یو کلاس نه اوسي که متفاوته کلاس اوسي نو بیا خو لین نشو بیا نو نشي کولی یو بل سره دا کمپیوټر څه وکړي خبرې وکړي نو چې خبرې ونشي کولی د یو بل د خدماتو نه استفاده نشي کولی یعنې خبرې مطلب دا دی کنیکټیویټي نشي کولی یو بل سره د کمپیوټر باید ټولې آی پی ادرس باید د سیم کلاس اوسي چې شي اوسي د یو کلاس څخه اوسي د آی پی ادرس نو اوس که چېرې ته غواړې چې کمپیوټر ته د کمپیوټرونو ته آی پی ادرس ورکړې د آی پی ادرس په دوه طریقو باندې کمپیوټرونو ته اساین کېږي یا ورکول کېږي اوله خبره دا ده چې کله چې موږ او تاسو خپل دغه کمپیوټرونه د وای فای راوټر سره وصل کړو په وای فای راوټر کې یو اپشن دی په نوم د ډي ایچ سی پي یعنې ډاینامیک هوسټ کنفیګریشن پروټوکول په نامه باندې ډي ایچ سی پي څه کار کوي دا کم ډیوایسونه چې د وای فای سره وصل کېږي که هغه موبایل اوسي که ډیسکټاپ اوسي که لپټاپ اوسي هغوی ته چې دی یو خاص نمبر یا آی پی ادرس ورکوي یو وظیفه د ډي سی پي دا ده اصلي وظیفه د ډي سی پي دا ورسره ما وصل کړه اټومیټیکلی دته یو آی پی ادرس اساین کوي یو ادرس ورکوي ورور وایي ستا ادرس دا دی که ته غواړې د نورو کمپیوټرونو سره وصل شي دوی سره خبرې اترې وکړي دوی سره په ارتباط کې اوسې زموږ د دې محلي شبکې د خدماتو څخه استفاده وکړي نو ته باید یو خاص ادرس ولرې ستا ادرس دا شو لکه موږ تاسو چې دغه تلیفون نمبر یې اخلو دته م ادرس ورکوي دته یې ورکوي دته یې ورکوي بیا که چیرې ډي سی پي نه وي زمونږ مطلب وایر سیستم اوسي بیا مونږ خپله کولی شو دته یو خاص آی پي ادرس ولګو دته خاص آی پي ادرس اساین کو دته بل خاص آی پي ادرس اساین کو دته بل خاص آی پي ادرس اساین کو ځکه چې که چیرې د دوی په منځ کې آی پي ادرس نه وي دوی نشي کولی یو بل سره کمیونیکیشن وکړي ارتباط وساتي خبرې اترې وکړي نو اول شرط دا شو چې باید یا د لاین د طریق نه یا د وای فای د طریق نه وایرلیس د طریق نه دا کمپیوټر باید زمونږ یو بل سره څه اوسي وصل اوسي دا کم محلي نیټورک چې موږ لرو اول باید موږ یو نیټورک ولرو او دا کم کمپیوټر چې غواړي کویک بوکس پروګرام مشترک نه استفاده وکړي یا استعمال کړي هغه باید د دې محلي شبکې سره څه اوسي وصل اوسي بل ټول ته باید موږ آی پي ادرس ورکړو نو آی پي ادرس تاسو خپله خوښه چې د راوټر د ډي سی پي د طریق نه آی پي ادرس د ډیوایسونو ته تاسو اساین کوئ او که خپله اساین کوئ دا چې ډي سی پي کمپیوټرونو ته آی پي ادرس ورکړي دې ته ویل کېږي ډاینامیک آی پي ادرس که چیرې موږ آی پي ادرس کمپیوټر ته اساین کو یا تعین کو دې ته ویل کېږي سټیټک آی پي ادرس نو اوس تاسو وګورئ زه راځم ګورم چې زما د کمپیوټر آی پي ادرس اخیستی که نه دی اسانه طریقه یې دا ده داسې هم کولی شي په دې باندې کلیک کوئ راشئ دلته ګور دا کوم وای فای سره چې زما کمپیوټر وصل دی پراپرټیز باندې کلیک وکړئ
پراپرټیز ته کلیک وکړو، پراپرټیز باندې چې کلیک وکړو لاندې راشي تاسو وګورئ. دلته ماته دغه معلومات مشخصات راکوي. ماته وروره د وای فای سره چې ته وصلې دی نوم دی، نورې خبرې ستاسو مربوط نه کېږي. کوم چینل باندې کار کوي، کوم بینډ دی، سیکورټي ټایپ یې څه دی، څومره سپیډ لري. دا کوم آی پی ادرس چې ستا کمپیوټر ته د وای فای د راوټر د طریق نه ورکول شوی دی هغه دی 10.150.4. تاسو پوه شئ په خبر باندې. او دغه ستاسو د کمپیوټر ماک ادرس یا فزیکل ادرس دی. او بله خبردار د ادرس چې ستاسو کمپیوټر ته تعین شوی دی آی پی اساینمنټ چې دی دا اټومیټک دی، یعنې د ډي ایچ سی پي په واسطه باندې شوی دی، سټیټک نه دی. که ته غواړې چې خپل یو آی پی ادرس ورکړي سیټینګ ته راشه، دیز کې منول انتخاب کړه، صحیح شوه، آی پی ورژن 4 انتخاب کړه، آی پی ادرس ورته ورکړه. یو طریقه دا ده. بل داسې موږ کولی شو دلته په دغه وای فای باندې رایټ کلیک کو، اوپن نیټورک ان انټرنیټ سیټینګ ته راشو. دلته چې راغلی دغه نه وروسته چینج اډاپټر آپشن باندې کلیک وکړئ. ګوره اوس موږ د وای فای د طریق نه وصل شو. که د لین د طریق نه وصل وسو بیا وای فای ډسیبلي ایترنیټ بخش کار کوي. لین په دې معنی چې موږ د نیټورک کیبل د ایترنیټ پورټ د طریق نه انټرنیټ ته لاسرسی لرو، یعنې نیټورک کیبل لرو او دغه کوم ځای کې چې موږ د نیټورک کیبل وصل کوو دې ته ایترنیټ پورټ ویل کېږي. دا دلته وصل کوو او د هغه د طریق نه موږ د انټرنیټ د خدماتو څخه استفاده کوو. زه ته چې نه زما وای فای په دې رایټ کلیک کړه، دلته سټیټس باندې کلیک کړه، ډیټیلز ته راشه. ګور دلته ماته آی پی ادرس ښیي 10.150.4 دی. او که چیرې تاسو داسې چل وکئ غواړئ د آی پي بدله کئ، رایټ کلیک کئ، پراپرټیز ته راشئ. پراپرټیز ته چې راغلی دلته ګوره انټرنیټ پروټوکول ورژن 4 ته راشئ، ټي سی پي آی پي ادرس ډبل کلیک کئ، دلته خپل آی پي ادرس ولیکئ. ګوره یوز د فالوینګ آی پي ادرس. خو آی پي ادرس چې ورکوئ ما درته ویل چې د یو کلاس نه باید وسي، سیم کلاس وسي. داسې نه چې ګوره د یو کمپیوټر ته موږ آی پي ادرس د کلاس A نه ورکړی، بل ته B نه ورکړی، بل ته C نه ورکړی. نه نه نه، موږ 5 کلاسونه لرو آی پي ادرس کې، کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس D او کلاس E. ریل لایف کې نیټورک کې موږ د 3 کلاسونو څخه استفاده کوو، کلاس A، کلاس B، کلاس C. اوس د آی پي ادرس چې ما ورکړی خپل کمپیوټر ته دا د کلاس A آی پي ادرس دی، یا د راوټر چې زما کمپیوټر ته ورکړی د آی پي ادرس. نو زه چې دا نور کمپیوټر غواړم دې کمپیوټر سره زما مرکزي کمپیوټر سره وصل شي، هغه هم باید دغه یو کلاس نه آی پي ادرس ولري، یعنې هغه آی پي ادرس چې موږ ورته ورکوو باید دغه یو کلاس وي، سیم کلاس وي. اوس کلاسونو کې خبرې کول هغه بیخي بیا خبره آی ټي ته وړي، نور نه غواړم په هغه بحث وکړم. نو هدف مې دا دی چې تاسو په دغه شکل کولی شئ څه چل وکئ، د کمپیوټر آی پي ادرس چک کئ. نورې طریقې هم شته، د سیم ډي د طریق نه هم کولی شو، رن کې یو بل کمانډ یې د هغه طریق نه هم کولی شو، خو اسانه لاره یې دغه وه. پوه شئ په خبر باندې. که د رن نه غواړئ دغه آپشن ته راشئ، دیز ته راشئ، تاسو خپل د آی پي ادرس چک کئ، رن ته راشئ، ولیکئ چې NCPA.CPL انټر کلیک کړئ. تاسو دغه د نیټورک کنیکشن کوم آپشن چې دا ماته راوړي په دې ډبل کلیک وکړئ، خپل هغه د آی پي مربوطه معلومات ترلاسه کړئ. که چینج کولم بیا راشئ چېرته پراپرټیز ته چینج کړئ. نو زما کمپیوټر چې دی آی پي ادرس لري. اوس په دې خاطر باندې چې زه غواړم بل کمپیوټر ته لاګین شم، دلته ما سره بل کمپیوټر دی څنګ ته، هغه هم د وای فای سره وصل دی. تاسو هغه کتلی نه شئ، تاسو هغه کتلی نه شئ ځکه تاسو ټول آنلاین درس وئ. نو ما دلته خپل په کمپیوټر کې هغه د ډیسکټاپ ریموټ کنیکشن چې وایي د هغه آپشن فعاله کړی دی، د هغه د طریق نه زه بل کمپیوټر ته وصل کېږم. دغه زه چې دا کم کمپیوټر کې تاسو درس راکوم دا سرور دی، دا کویک بوکس مین سرور دی. زمونږ کمپنی فایل دلته سرور دی، ګور کمپنی فایل دلته دې ځای کې دی. زه راځم چېرته کمپنی مینو ته راځم، ډاکومنټس ته، ریپیر اټاچمنټ ډاکومنټس ته اوپن کمپنی فایل باندې کلیک کوم. دا څه ګورئ دا کمپنی فایل زما په کمپیوټر کې پروت دی. کوم ځای کې پروت دی؟ سی ډرایو کې پروت دی. نو دا زه اخلم شیر کوم بیا. نو
زما کمپیوټر ګوره مین سرور شو، کمپنی فایل دلته سټور دی وروره، د لین سره یا وای فای سره وصل دی، صحیح شوه. ځان ته خاص آی پی ادرس لري، آی پی ادرس یې د کلاس ا څخه دی، صحیح شوه. اوس راځم فکر وکړه دغه کمپیوټر دا چې شو، دا پی سی 1 شو، اول کمپیوټر شو سرور چې او دا پی سی 2 شو. دا غواړي د لوکل ایریا نیټورک یا د وای فای یا د وایر د طریق نه دې سره وصل شي. نو دا باید دغه خصوصیت ولري، لوکل ایریا نیټورک سره وصل وشي، خاص آی پی ادرس ولري او آی پی ادرس باید د سیم کلاس شي. نو څه چل کوم، راځم د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن د طریق نه زما یو بل کمپیوټر دی هغه سره وصل کېږم، زما یو بل کمپیوټر دی دغه سره وصل کېږم. نو دا اوس وګورئ یو بل کمپیوټر دی زما هغه آی پی ادرس دا دی، ګوره دا دغه آی پی ادرس 10.150.10.100. زمونږ هم کلاس ا او دا هم کلاس ا، ځکه د دې آی پی ادرس نه موږ ته معلومات کېږي. دغه نه وروسته کنیکټ باندې کلک کوم، نو ګورئ هغه کمپیوټر ماته اټومیټیکلی څه شو، خلاص شو. تاسو لږ صبر وکړئ، راشئ وګورئ دا کمپیوټر ماته خلاص شو، خلاص نه شو، بلکل خلاص شو. نو دا صفحې چې دلته خلاصې دا ټول څه کوم زه بندوم. اوس ګوره دا بل کمپیوټر دی، ګورئ دغه ډیسکټاپ ګورئ، تاسو راشئ وګورئ دغه ډیسکټاپ کې دا شیان خلاص شوي دي، ما خلاص کړي. خو دې کمپیوټر ته چې زه راشم ګورئ د ده په ډیسکټاپ کې هېڅ شی هم نشته. زه غواړم د دې ځای نه هغه کمپیوټر ته یو سلام ولیږم چې موږ یو بل سره وصل استو که ناست وصل. خو دې نه مخکې چې زه دا کار وکړم زه راځم د ده د آی پي ادرس شیان سیټ چک کوم، ګرچې هغه آی پي ادرس خو ما خپله تاسو ته وښودو 10.150.10.100 آی پي ادرس و، دا په دې معنی چې سیم کلاس نه دی. خو بیا هم څه چل کوم، په دغه انټرنیټ دغه کوم آیکن چې دی په دې باندې رایټ کلک کوم، اوپن نیټورک انټرنیټ سیټینګ باندې کلک کوم، راځم چینج اډاپټر آپشنز ته او دا اوس ګوره وای فای بخش غیر فعال دی، ایترنیټ بخش فعال دی، په دې معنی چې دا د کیبل د طریق نه د ایترنیټ پورټ د طریق نه انټرنیټ سره وصل دی. په دې ډبل کلیک وکړئ، راشئ ډیټیل ته، نو دا اوس وګورئ 10.150.10.100 دی او ګیټ وی د دې چې ده 10.150.01 دی. نو اوس راځم ګورم دا بل کمپیوټر چې دا هم ګیټ وی دا شیان یو شی دي که نه دي، صحیح ده. دلته راځم بیا په دې رایټ کلیک کوم، اوپن نیټورک اینډ انټرنیټ سیټینګز ته ځم، چینج اډاپټر آپشنز ته راځم، په دې ډبل کلیک کوم، ډیټیلز ته راځم، ګورئ آی پي ادرس 10.150.02 دی، ګیټ وی یو شی دی 10.150.01. یو شی چې ما نه د یاده ووتو چې مخکې مې تاسو ته ذکر کړی وی، تاسو ته مې ویلی وی چې دا ګیټ وی هم باید یو شی وسي، آی پي ادرس باید د سیم کلاس وسي او ګیټ وی باید یو شی وسي، د ټولو کمپیوټر ګیټ وی باید یو شی وسي. اوکې دا مې کلوز کړو. 4.2 آی پي ادرس که نه 4.2. زه یو څه چل کوم، دغه زما کمپیوټر نه هغه بل کمپیوټر ته سلام لیږم چې هغه جواب راکوي که نه راکوي. ګورئ څه چل کوم، راځم رن ته یا د سرچ راځم لیکم سیم ډي، دلته مې کلیک کړه سیم ډي مې ولیکه، دا پروګرام مې خلاص کړه، دلته لیکم پینګ، دا یو کمانډ دی، که غواړې چې د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته سوال ولګي یا سلام ولګي تر څو هغه تا ته جواب درکړي، کنیکټ وسي جواب درکړي، که کنیکټ نه وسي جواب نه درکوي. نو د دې کمانډ طریق نه کولی شو پینګ 10.150.10.100 دغه بل کمپیوټر آی پي ادرس و که نه و، بلکل آی پي ادرس دی. اوس انټر کلیک کوم، که چیرې زما او د هغه ترمنځ ارتباط برقرار وسي د وای فای د طریق نه یا د وایر د طریق نه، نو ما ته هغه طرف نه جواب راځي. ګوره زه انټر کلیک کوم، دا اوس وګوره ریپلای راغله، جواب راغی راته، 4 جواب راغلو، وعلیکم سلام وعلیکم سلام، یعنې زمونږ ستاسو په هغه اساس باندې وعلیکم سلام دی. خو که چیرې زه داسې آی پي ادرس ولیکم چې هغه بیخي موجود نه وي، مثلا ما ولیکو 100 انټر کلیک کوم، د آی پي ادرس چې مونږ ولیکو په ځای د 100 مونږ 0 ولیکو، نو دا بیخي هغه د کلاس نه خارج آی پي ادرس دی. څه چل کوم، دا بیرته راوړم دغه کوم آی پي ادرس چې ما لیکلم دلته دا 100 کوم، انټر کلیک کوم، ګوره اوس جواب نه راځي، ریکویسټ ټایم آوټ
ریکویسټ ټایم آوټ راکوي. په دې معنی چې یا دغه کم آی پی ادرس چې موږ لیکلی داسې کمپیوټر په دې ټول نیټورک کې نشته دی او یا شته دی ګل دی دا کمپیوټر، نو ځکه جواب نه راځي دغه طرف نه. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو که چیرې زه بیا هغه خپل پخوانی آی پی ادرس ولیکم 104 ګوره انټر کلیک کوم درو دغه طرف نه ماته جواب راغی. ګوره ریپلای راغله ماته، ریپلای فرام 10.150.10.104. تاسو پوه شئ. همدا کار هغه کمپیوټر کې کوم، څه چل کوم هغه کمپیوټر کې د دې کمپیوټر آی پی ادرس لیکم. راځم چېرته دغه ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن ته راځم، ډبل کمپیوټر ته ګوره زه لاګین شوم. اوس څه چل کوم دې ځای نه هغه کمپیوټر ته سلام لیږم. راځم سرچ کې لیکم CMD، دا خلاصوم، لیکم پینګ پلس 150.4.2 اتیا دغه آی پی ادرس انټر کلیک کا. ګوره دغه ځای نه جواب را روان دی. خو که چیرې زه هغه بل آی پی ادرس ولیکم مخکې مې چې لیکلی 0.0 دا بیخي شتون نه لري. انټر زه کلیک کوم نو ګوره جواب نه راځي. خو که چیرې بېرته زه خپل هغه پخوانی آی پی ادرس ولیکم دغه بل کمپیوټر مې دغه نه به جواب راځي. څه به کېږي جواب به راځي. ګورئ اوس جواب را روان دی. اوس په دې معنی یعنې موږ مطمئنه شو چې زموږ د کمپیوټرونو په منځ کې دغه کم ارتباط چې دی دا برقرار دی، کومه ستونزه مشکل نشته دی. زیاتره وخت چې تاسو کله پینګ کمانډ استعمالوئ د یو کمپیوټر بل کمپیوټر نه ریپلای نه راځي. دلیل یې دا چې که چیرې تاسو دغه نیټورک آیکن باندې رایټ کلیک کې اوپن نیټورک انټرنیټ سیټینګز ته لاړ شئ، دغه نه وروسته نیټورک ان شیرینګ سنټر ته راشئ او دلته په دې ډبل کلیک کې راشئ چېرته چینج اډوانس شیرینګ سیټینګ په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو موږ تاسو سره به دغسې یو صفحه خلاصه شي. دلته به تاسو پرایویټ نیټورک، پبلک نیټورک، ډومین نیټورک دا به ټول پرېږدي، را به شي آل نیټورک ته، ځکه آل نیټورک دا ټول شاملېږي. او دلته به ټرن آن شیرینګ انتخاب کوئ او ورسره به دا انتخاب کوئ او دغه نه وروسته چې کله تاسو دا آپشنونه انتخاب کړو بیا به سیف چینجز باندې به کلیک کوئ، نو دا تنظیمات به سیف شي او ستاسو کمپیوټر به په نیټورک باندې نور کسانو ته ویزیبل وي او هغوی به کولی شي ستاسو چې کوم فایل یا فولډر شیر کړی دی هغه ته لاسرسی پیدا کړي او هغه په نیټورک باندې اکسس کړي. یعنې کمپیوټرونه به کولی شي یو بل سره خبرې وکړي. کله چې دا کار وکړو اوس زه څه چل کوم، اوس غواړم دغه کمپیوټر دغه کویک بوکس کمپنی فایل نه دی په دې کمپیوټر کې خلاص کړم. دې دپاره شرط دا دی وروره چې اول به ته داسې چل کوې دا ستا کمپنی فایل چې کوم ځای کې دی دا به لږ زره منظم کړي. ګورئ زمونږ کمپنی فایل په کوم ځای کې دی؟ زمونږ کمپنی فایل په مای کمپیوټر کې، سی ډرایو کې، یوزرز کې، پبلکس کې، پبلک ډاکومنټ کې، انټیوټ کې، کویک بوکس کې، کمپنی فایل کې دلته موجود دی، دلته موقعیت لري. دا اوس وګورئ دا لږ زره منظم که نو منظم مطلب دا دی چې یو خاص فولډر کې واچو، ځکه دلته ډېر نور کمپنی فایلونه پراته دي. اوس دا فولډر که زه شیر کړم دغه کمپنی فایل دا که زه شیر کړم خو دا ټول کمپنیان ورسره شیر کېږي او ما ته دا یو کمپنی فایل په کار دی. اول راځم دا کویک بوکس پروګرام کلوز کوم، په دې خاطر یې کلوز کوم چې دا خلاص یې هغه کمپنی فایل زه نشم کولی بل فولډر ته کاپي کړمه. څه کړمه؟ کاپي کړمه. نو دا مې کلوز کړو. دغه آپشن هم به یې جوړو پکې اکاونټنس چینجز پینډینګ. نو څه چل کوم دا کمپنی فایل مې سلیکټ کوم، دا مکمل رایټ کلیک کوم، دې ځینې کټ کوم، یا همدلته بل فولډر جوړوم یا ډیسکټاپ کې بل فولډر جوړوم. زه همدلته بل فولډر جوړوم، کنټرول شفټ ان مې کلیک کوم، یو نوی فولډر مې جوړ کړو، نوم ورته ورکوم کویک بوکس سرور په نامه باندې، کویک بوکس مین سرور په نامه باندې، کویک بوکس مین سرور. انټر مې کلیک کوم، بیا انټر کلیک کوم تر څو دا خلاص شي او رایټ کلیک کوم هغه کمپنی فایل دلته پیسټ کوم. نو ګورئ هغه مکمل کمپنی فایل زما یو خاص فولډر ته راکاپي شو. تاسو ګورئ دغه اوس زه څه کوم دا شیر کوم. تاسو پوه شئ په خبر باندې.
څنګه چل کوم شیرینګ نه مخکې څه چل کوو اول دا کمپنی فایل زه خلاصوم ګور دا کمپنی فایل مې ډبل کلیک وکړه دا مې خلاص کړ نو تقریبا دا دی زموږ ستاسو دا کمپنی فایل خلاص شو اول دغه د اکاونټنټس کوم چینجز چې دي چې دلته موږ ته میسج راکړی دا پینډینګ کې دي دا آپشن لرې کوم دی جناب که ستاسو په یاد تېر درس کې موږ په دې خبرې وکړې څنګه کولی شو موږ اکاونټنټ کاپي د خپل کمپنی فایل جوړ کړو اکاونټنټ سره شریک دا کوم درس چې موږ تاسو نن وایو دا ډېر تخنیکي درس دی او دا چې تاسو ټول یوټیوب ولټوئ دا ویډیو په یوټیوب کې نشي پیدا کولی او که چا درس ورکړی یا به په انګلیش باندې درس ورکړی یا په اردو خو داسې وضاحت به یې نه ورکړی چې ته باید څه وکړې څنګه کمپیوټر په منځ کې ارتباط دا چک کړي چې دا برقرار دی نه دی کمپیوټرونه باید کم خصوصیات ولري نو اوس ګورې زه راځم اول فایل ته دغه آپشن ډسیبل کوم دغه فایل ته راغلم کمپنی فایل ته اکاونټنټس کاپي ته ریموو ریسټرکشن باندې کلیک کوم صحیح شو اوکې مې کلیک کړ تر څو دا ریسټرکشن ختم شي دغه نه وروسته څه چل کوم راځم فایل ته یوټیلیټي ته راځم دلته ګورئ موږ سره یو کمانډ دی هاست ملټي یوزر اکسس په دې باندې کلیک کوم او یا هم دې باندې کلیک کوم سویچ ټو ملټي یوزر موډ سویچ ټو ملټي یوزر موډ په دې معنی چې اوس زه سنګل یوزر موډ کې یم دې کمپنی فایل نه همزمان یو نفر کولی شي یو یوزر کولی شي استفاده وکړي که موږ تقریبا 15 نفر ته لایسنس اخیستی که موږ سنګل یوزر موډ کې اوسو هغه د دې نه استفاده نشي کولی نو مجبوره سنګل یوزر موډ څخه دا موږ ملټي یوزر موډ ته واړو نو دې باندې چې کله کلیک وکړي اټومیټیکلی دغه دا آپشن هم فعاله کېږي هاست ملټي یوزر اکسس یا په دې باندې چې زه کله کلیک وکړم دا هم ورسره کله کله اټومیټیکلی فعاله کېږي ځکه یو بل سره ارتباط لري نو زه راغلم دلته ورته چې هاست ملټي یوزر اکسس دا زما کمپنی فایل په دې دا داسې هاست کا په دې کمپیوټر کې داسې هاست کا چې همزمان د یو څخه زیات کسان وشي کولی دې ته لاسرسی یا اکسس پیدا کړي نو ما په دې باندې کلیک وکړو یس مې انتخاب کړو کنټینیو کلیک کوم نو دا به هم هاست شي ملټي یوزر اکسس ته او هم به د سنګل یوزر موډ څخه ملټي یوزر موډ ته واوړي که چیرې خپل اټومیټیکلی د سنګل یوزر موډ څخه ملټي یوزر موډ ته وانه وښتو بیا موږ چیرته ځو فایل ته ځو سویچ ټو ملټي یوزر موډ باندې کلیک کوو نو دا اوس وګوره ماته څه وایي your company file is now set up for multi users but you need to do one more thing ستا کمپنی فایل ملټي یوزر اکسس ته یا موډ ته واوښتو خو یو بل کار پاتې دی چې هغه باید ته وکړي هغه چیرې use the QuickBooks desktop server manager to scan your computer for company file کمپنی فایل مې هاست شو خو که چیرې غواړې چې دغه کمپنی فایل ستا شیر شي نور خلکو سره موږ سره یو بل پروګرام دی په نوم د QuickBooks database server manager په هغه باندې به ته د خپل کمپنی فایل سکن کړي یعنې مطلب دا چې شیر کړي تر څو نور کسان وشي کولی ستا د کمپنی فایل څخه څه وکړي استفاده وکړي راځم فایل ته ګورئ دا هاست شوی دی څنګه پوهېږي چې هاست شوی دی چې سټاپ راغی مخکې هاست و اوس سټاپ هاسټینګ دی خو تر اوسه پورې زما کمپنی فایل سنګل یوزر موډ کې دی په دې کلیک کوم ورته دا ملټي یوزر موډ ته واړوه نو اوس دلته باره باره به زما د یوزر نوم راشي او تر څنګ به ولیکل شي چې ملټي یوزر دا اوس وګوره ملټي یوزر راغی اوس یوازینی کار چې پاتې دی چیرې چې موږ د خپل کمپنی فایل د QuickBooks database server manager د طریق نه سکن کو تر څو په لوکل ایریا نیټورک باندې دا څه شي شیر شي اوکې کلیک مې وکړو راځم دا کمپنی فایل مې مینیمایز کړو دا
صفام کلوز کوم. راځم سرچ ته لیکم چې کویک بوکس ډیټابیس سرور مانیجر دا ګورل تر هغه مات دا برن از ایڈمنسټریټر کوي یس انتخابو کلم چې یس انتخاب کړه دا پروګرام به خلاص شي. دلته به تاسو راشي سکن فولډر بخښته براوز ته به راشئ خپل کمپنی فایل به ورته وښیي چې ستاسو کمپنی فایل په کوم ځای کې دی چې دا تاسو شیرینګ ته اماده کوئ غواړئ شیر شي ورته همدې پی سي کې سی ډرایو کې یوزرز کې پبلک کې پبلک ډاکومنټ کې انټیوټ کې او په انټیوټ کې کمپنی فایل کې زما کمپنی فایل دقلته موقعیت لري د چی شي په نامه دی کویک بوکس مین سرور په نامه دی. په دې کلیک په دې چې کلیک نور فولډر یې ښیي خو هغه نور فولډر به نه اخلم دا مین فولډر به اخلئ دغه نه وروسته به اوکې کلیک کوئ زموږ کمپنی فایل ادرس به دلته راشي او سټارټس اوکې به کلیک کوئ. اوس به څه چل وشي دغه سافټویر چې په نوم د کویک بوکس ډیټابیس سرور مانیجر یادېږي دا به زمونږ نیټورک او زمونږ آی پی ادرس ټول حساب کتاب چک کړي که چیرې بعضې مشکلات اوسي هغه مشکلات هم رفع کوي حل کوي خو زمونږ دغه کمپنی فایل شیرینګ ته څه کوي اماده کوي. دلته تاسو وګورئ هلته میسج ماته راکوي چې کم کارونه وشو نو څه ګورئ نیټورک ډایګنوسټک ریپیر سکسسفل په دې معنی چې زمونږ کمپنی فایل شیر شو. نو زه څه چل کوم که غواړم چې دغه کمپنی فایل هغه بل کمپیوټر کې چې ریموټلی ما لاګین کړی دلته یې اکسس کړم دې ځای کې نو څه چل کوم راځم رن ته رن څنګه خلاصیږي وینډو بټن آر کلیک کوئ رن خلاص شو د هغه کمپیوټر آی پی ادرس دلته زه لیکم څه چل کوم د آی پی ادرس پاکوم ډبل بیکورډ سلیش ګورئ یو بیکورډ سلیش دی یو فارورډ سلیش دی دا بیکورډ سلیش دی لیکم 150 دغه کمپیوټر آی پی ادرس څو 4 او 2 اتیا دا دغه کمپیوټر آی پی ادرس مین سرور چې اوس به څه چل وشي هغه کمپیوټر به ماته خلاص شي خو د هغه کمپیوټر یوزر او پاسورډ مانه غواړي او هغه کمپیوټر مین سرور چې د هغه باید یوزر او پاسورډ ولري دې ته متوجه اوسئ. نو زه څه چل کوم اوکې باندې کلیک کوم اوکې باندې چې کلیک وکړه ګوره دغه کمپیوټر ماته خلاص شو ماته وایي ته که غواړې دې کمپیوټر ته لاګین شي ته د هغه یوزر او پاسورډ ماته ولیکه زه ته یم دغه یوزر چې دی د آی ټي په نامه دی پاسورډ چې دی دغه دی پاسورډ شو آی ټي 101 او دا چې شو یوزر شو. نو دلته دغه آپشن باندې زه کلیک کوم ریممبر مای کریډنشل په دې معنی چې دغه یوزر پاسورډ چې ماته ولیکه دا ځان سره حفظ کا آینده کې بیا مانه دا مه غواړه تر څو چې تاسو دا پاسورډ چینج کړی نه وي هغه کمپیوټر کې دلته تاسو نه بیا پاسورډ نه غواړي چې کله پاسورډ چینج شي بیا دوباره پاسورډ نه غواړي اوکې مې کلیک کړ اوس وګورئ هغه کمپنی فایل دلته ما سره خلاص شو که نه شو کویک بوکس مین سرور په نامه باندې خلاص دی که نه دی خلاص بلکل خلاص دی. اوس څه چل کوم دا اخلم لکه دغه نور ډرایوونه چې ما سره دلته دي دلته وګورئ دې ډرایوونه غوندې یو ډرایو ځان سره جوړوم نیټورک ډرایو جوړوم څنګه یې جوړوم په دې باندې رایټ کلیک کوم ورته یم چې څه چل وکړه ماپ نیټورک ډرایو او دغه نه وروسته فینش باندې کلیک کوم نو اوس تاسو راشئ وګورئ خپل مای کمپیوټر ته لاړ شئ ډبل کلیک وکړئ دلته راشئ ما سره نیټورک لوکیشن کې یو ډرایو اډ شوی که نه دی ډرایو لیډر چې دی ضعیف دی دا تاسو چینج کولی هم شئ که مثلا دا د خوښ نه وي داسې هم کولی شي چینج یې کړئ او داسې هم کولی شي دا ډسکنیکټ کړئ د سر نه څه چل وکړئ رن ته راشئ دغه آی پي ادرس ولیکئ په دې باندې بیا رایټ کلیک کړئ ماپ نیټورک ډرایو ته چې راغلی ورته زیډ ډرایو نه غواړم ورور دلته چې شی غواړم دلته زه ایچ ډرایو غواړم شی غواړم ایچ ډرایو لیټر نوم ورته ورکوم فینش کلیک دا هم کلوز کړئ دا هم کلوز کړئ راشئ بیا دس پی سي ته اوس وګورئ دا سی دی دا ای دی دا اف دی او دا چې شو دا ایچ شو
غواړې د آی پي ادرس دا شیان ته لرې شي فقط هغه نوم یې پاتې شي په دې رایټ کلیک کې رینیم یې کړه دا نور ته ختم کړه دا ختم کړه انټر کلیک کړه نو ګوره کویک بوکس مین سرور ما سره جوړ شو دلته که جوړ نه شو خلاص شو که خلاص نه شو بلکل اوس ته غواړې دا کمپني فایل خلاص کړه په دې ډبل کلیک کړه دا کمپني فایل دی ډبل کلیک وکړه ډیټا انټري وکړه ته چې کومه ډیټا انټري دلته کې هغه ته بلته ښکاري هغه چې کومه ډیټا انټري کې تا ته به ښکاري یعنې په دې معنا چې کوم شیان تاسو اضافه کوئ هلته هغه ته د هغه په هغه اصلي کمپني فایل کې اضافه کېږي هغه چې کوم شیان کوم ټرانزیکشن کسټمر نوم وینډور نوم اضافه کېږي کوم ټرانزیکشن اضافه کېږي هغه به دلته هم اضافه کېږي نو تاسو وکړه چې څنګه موږ او تاسو د کویک بوکس هغه اصلي سرور شیرینګ کوو موږ اصلي کمپني فایل شیرینګ کوو په لوکل ایریا نیټورک باندې البته د وای فای د طریق نه ګورې یو بل شی هم غواړم تاسو ته یادور شم هغه دا دی چې څو ځایونو کې زه همداسې د مسلې سره مخامخ شوی یم چې بعضې کسانو به ما ته زنګ ووهه دفترونو والا چې استاذ کله زمونږ انټرنیټ موجود وي نو زمونږ دا کویک بوک سرور چې دی کار کوي نور کسان همزمان د لوکل ایریا نیټورک د طریق نه اکسس کولی شي خو که چیرې زمونږ انټرنیټ نه وي یعنې وای فای فعال خو انټرنیټ قطع وي د مرکزي دفتر خواته نه تخنیکي ستونزه پکې پیدا شي زمونږ دغه د کویک بوکس شیرینګ شوی خو کویک بوکس کمپني فایل نه څوک استفاده نشي کولی دلیل یې دا چې هغوی چې دی د خپل کمپیوټرونو ته دغه وای فای راوټر د ډي ایچ سی پي د طریق نه آی پی ادرس اساین کړی که چیرې تاسو سټیټیک آی پی ادرس ورکئ خپل کمپیوټرونو ته یعنې خپل اساین کړئ آی پی ادرس نو بیا که انټرنیټ یې که نه وي ستاسو وای فای فعال اوسي سویچ هم فعال اوسي که وایر نیټورک تاسو جوړ کړی که وایرلیس نیټورک تاسو جوړ کړی ستاسو کمپني فایل چې تاسو شیر کړی هغه هر سړی اکسس کولی شي کما فی سابق غوندې که انټرنیټ یې که نه فقط وای فای فعال اوسي نو دې ته متوجه اوسئ نو په دې شکل تاسو کولی شئ څه چل وکئ کویک بوکس پروګرام شیر کړئ تر څو نور دوستان همزمان د هغه څخه وشي کولی استفاده وکړي نو راځم څه چل کومه د خپل دا کمپني فایل خلاصومه تر څو دا یو نور موارد آپشنونه چې دي په هغه باندې موږ تاسو څه ناڅه کار وکړو ځکه دا کمپني فایل ما بیخي جدا ځای ته یوړی جدا فولډر مې جوړ کړ ورته نو دې باندې ډبل کلیک کوم دا دی زموږ کمپني فایل خلاص شو خو تاسو څه ګورئ ما ته وایي تاسو ملټي یوزر موډ کې خپل کمپني فایل خلاص کړ او فعلا چې کوم یوزر د څخه استفاده کوي هغه اډمین دی که چیرې تاسو فایل ته راشئ که غواړئ چې سنګل یوزر موډ ته دا واړئ په دې کلیک کړئ بیا نو ستاسو نه بغیر بل څوک دا نشي خلاصولی یوټیلیټي کې که چیرې اوس تاسو په دې ځای کې په سټاپ هاسټینګ ملټي یوزر اکسس باندې کلیک وکړئ نو څه چل به وشي کویک بوکس پروګرام دا کم سرور چې زمونږ دی دا به د شیرینګ حالت نه بیرته ووځي نور خلک به دا په نیټورک باندې نشي اکسس کولی بعضې نور موارد آپشنونه شته دي په دې باندې به انشاءالله که د الله رضا وه په بل لیکچر کې بحث وکړو نو دا زمونږ ستاسو د نن ورځې درس